ستا ورغاون ته مو کړی بیا قیام دی ستا وهرې سیمې هرې برخې ته مو پام دی بیل مو کړې څومره ککرې درته له تنا د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند د پیښو د خطرونو کمولو نړیوالې ورځې لمانځغونډه کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا صاحب په همدې تړاو جوړ شوو مراسمو ته په وینا کې وویل طبیعي حوادث د الله تعالی له لوري دي، خو موږ او تاسې پر ځمکه د الله جل جلاله د بندګانو په صفت یا د پیښو ته په تدبیر نیولو سره مکلف شوي یو. متاسفانه روان اقلیمي بدلون او وروستي طبیعي حوادث د نړۍ ترڅنګ زموږ په ګران افغانستان کې هم د سختو او بې وخته بارانونو باعث شول چې په پایله کې شدید سیلابونه راغلل او زموږ ولسونو ته ځاني او مالی تلفات واړول. همدارنګه زموږ د هیواد په جنوبي ختیځ کې سختې زلزلې وشوې چې خلک یې ډېر متضرر کړل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه د افغانستان اسلامي امارت د خپلو موجوده امکاناتو په کارولو سره کوښښ وکړ چې له زیانمنو شوو خلکو سره مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري. موږ په دې برخه کې له ټولو مسؤلو ارګانونو څخه مننه کوو چې شپه او ورځ یې زحمت وایست. محترم ملا صاحب د پیښو د خطرونو کمولو نړیوالې ورځې لمانځغونډې ته وویل د حکومت په صفت موږ او تاسې مکلف یو چې د زیانمنو شوو لاسنیوی وکړو او په راتلونکي کې د ولس د مرستې لپاره پوره چمتوالی ولرو. الحاج ملا عبدالغني برادر اخوند په پکتیکا ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسولو په دوام وویل زه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په حیث په همدې مجلس کې اعلان کوم چې د موسساتو لخوا د تیرې زلزلې له امله د پکتیکا ولایت زلزله ځپلو ته د کورونو جوړولو په باب د ساختماني موادو ریالټي مکمله معاف ده او پر مسؤلینو غږ کوم چې هلته د متضررو هیوادوالو د کورونو د ودانولو په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي.